په 1940 کال کې له جوړېدو راهیسې پاکستان او هند په خپل منځ کې 4 جنګونه کړي دي او پر پوله یې په تکراري ډول نښتې رامنځته شوي دي. تر ټاکنو یوازې څو اونۍ تر مخه د هند د دفاع وزیر د پاکستان په تړاو د هند دریځ یو ځل بیا روښانه کړ. که چیرې د ګاونډي هیواد یو ترهګر هند ته د زیان رسولو هڅه کوي نو موږ به مناسب ځواب ورکړو. که چیرې هغه بیرته پاکستان ته تېښته وکړي نو به پاکستان ته په داخلېدو به هم هغه ووژنو. سنګ دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړې چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د یوه رپورټ په نشرولو سره وویل چې له 2020 کال راهیسې هند د پاکستان په خاوره کې احتمالاً 10 ترهګر وژلي دي. هند له پخوا راهیسې پاکستان له ترهګرۍ څخه په ملاتړ او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یاغي توپ ته په لمن وهلو تورنوي. د هند او پاکستان ترمنځ وضعیت هغه وخت ډیر خراب سو چې د 2019 کال د عمومي ټاکنو په درشل کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي برید 40 هندي عسكر ووژل. د نریندرا مودي حکومت د دې برید پر پاکستان ورواچوله. هند د هوایي بریدونو په ترسره کولو غبرګون وښود چې دې چارې دواړه هیوادونه د جګړې تر بریده ورسول. Terrorism is a key element that motivates or creates tensions between India and Pakistan. ترهګري هغه اصلي عنصر دی چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا زیږوي. په ټوله کې په هند کې په سیاسي ډګر کې پر دې نظر یو عمومي توافق موجود دی چې دا یوه ډیره حساسه مسله ده. که چیرې ترهګري شاتګ وکړي نو د اړیکو د ښه والي امکان شته. So long as terrorism remains down, there's potential for a renewed relationship. پاکستان د هند تورونه ردوي او برعکس هند هغه وخت د کشمیریانو رای ته په نه پاملرنې تورن کړ کله چې دغه هیواد په 2019 کال کې د اساسي قانون د یوې مادې په لغوه کولو سره د سیمې ځانګړی خپلواک حیثیت له منځه یووړ. دا پریکړه په اړیکو کې د سختې ترنګلتیا باعث شوه. India illegally annexed Jammu and Kashmir, which is occupied territory and recognized. هند د جمو او کشمیر سیمه چې یو اشغال شوې سیمه ده او په نړۍ کې یو پیژندل شوی لانجې په توګه مطرح او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې قرار لري په غیر قانوني توګه الحاق کړه. د مودي حکومت مخکې ویلي و چې د جمو او کشمیر مسله نور د خبرو اترو برخه نه ده. دا څه هر حکومت ته له هند سره د هر ډول نورمالو اړیکو لرل ستونزمنوي. Resume any kind of normal relationship with India. یو ګاونډی چې د مودي په حکومت سره اړیکې د پام وړ ایښې سوي دي بنګلادیش دی. مودي لومړی وزیر شیخ حسینه ته د ترهګرۍ د خطر په کنټرولولو کې په ځانګړې توګه د هند په شمال ختیځو ایالتونو کې د یوې باور وړ شریکې په سترګه ګوري. په بنګلادیش کې پانګونه هم په سیمه کې د هند له جیو ستراتیژیکي اهدافو سره مرسته کوي. If it warms to China, که چیرې له چین سره د بنګلادیش اړیکې ګرمیږي نو دا به د بنګال په خلیج کې د هند نفوذ او آزاد تګ راتګ لپاره د پام وړ ننګونه وي. نو له همدې کبله مطمئنا د بنګلادیش له حکومت سره ښې اړیکې ښایي په بنګلادیش کې د چین د قوي دریځ د ردولو یوه مهمه برخه وي. Bangladesh. په داسې حال کې چې لومړی وزیر مودي خپله دریمه دوره پیلوي داسې بریښي چې هند به په ډیر احتیاط سره خپل سیاست او په سیمه کې د خپل موقعیت تثبیت ته دوام ورکړي.